سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د الماني ژبې دوه جملې جوړوم د سکندر صاحب په غوښتنې سره. وایي په الماني ژبه کې څنګه وایو چې زما د ملاقات نیټه کومه یو ده یا تاریخ کوم یو دی. دوستانو په دوه طریقو تاسو ته دغه جمله وایم. که چیرته تاسو دغه جمله مشخص کول غواړئ یعنی په کوم تاریخ ده، نو دا جمله بیا داسې وایو: An welchem Datum ist mein Termin? An welchem Datum ist mein Termin؟ یعنی زما ملاقات نیټه په کوم تاریخ ده یا زما د ملاقات نیټه کومه یو ده. او که چیرته تاسو دغه جمله عموما وایي، مطلب زما ملاقات کله ده، زما ترمین کله ده، عموما جمله ده او مطلب مشخص نه ده، نو دا جمله بیا په الماني ژبه باندې داسې وایو: Wann ist mein Termin? Wann ist mein Termin؟ یعنی زما ملاقات کله ده، زما اپوینټمنت کله ده. نو ترمین ورته په الماني ژبه کې وایي one مطلب کله، ماین مطلب زما. دوستانو تاسو هم کولای شئ د الماني ژبې